وروره ته دا لوړ شان دا ته څرنګه راکښته کوې ته خو دا رقم شریف خان له ما سره د هیلپ لپاره دا لکړی اچھا دا لکړه تا سره ده باندې به زه شیان ستا ته لوړ شی بله یې قدر غورځوم ټول الحمدلله بس بیا دلته ورکولی شم ځینې شیان داسې چې ګراک په خپلو ویم دا راواخلي اچھا سیده چې ګراک وي هغه یې په خپله هم راخلی خپله هم راوستي د کاروبار تاسو له څومره ټیم دا سټارټ کړی تقریبا زه له 2012 څخه 2012 څخه 2012 ماشاءالله ستا ټوټل عمر څو زما عمر تقریبا 27 سال 27 نو له خپله ژوند څخه مطمئنه یې نو ماشاءالله زه د الله شکر ادا کوم چې الله څه کوي هغه صحیح کوي نو ما درته ویلی چې د انسان زړه ډېر څه غواړي هغه چې داسې خواهشات انسان ته ورولي چې هغه روا نه وي نو په هر حال زه وایم چې دا زندګي صحیح ده بس خدای پاک راکړې ده په ژوند کې داسې کومه ورځ ده چې ته ډېر دردولی که داسې یو خاطره راته بیان کړي زه درته وایم چې پکار دی چې سپیشل پرسن ته دونه لاسنیوی وسي چې دوی پر مور و پلار او پر کور باندې بوج را نسي او د دوی د علاج او د دوی کوم چې دوا کوي د هغه دوی توان ولري انشاءالله ډیسیبل افراد بیا ډېر څه کولی شي نو انشاءالله نور خو نو نه کله ما داسې پوښتنه وکړه کله یو انسان ته یو ورځ داسې خاطر یو څوک داسې ناجایزه ورسره وکړي زړه یې ډېر دغسې یو درد داسې ورځ خاطرې حوصله لرو چې څوک په موږ پورې وخاندي موږ وایي چې دا دې ځان څه ښه لګي خندا خو په روح پورې هم کوي په روح پسې نو ما درته ویلې چې انسان په کار دا دی چې د ده زړه دا غواړي چې زه یو څه کولی شوی د خلکو ته مې یو څه ورکولی یا مې د ځان پر بل بوج نه راوستلی او بل ته مې دا نه وویلی چې مثال ته ماله پیسې راکړه ما سره دا هیلپ وکړه نو په کار دی چې له دوی سره د الکتریک ویلچیر او له دوی سره داسې مالي امداد وکړي چې دوی به نور پر خپل ځان تکیه وکړي نور بیا دوی ځان سره خپل هم ډېر څه کولی شي چې د دوی لږ سهاره وي یو وخت کې به داسې وخت هم و چې تا ویلچیر یا سایکل نه لرئ ارمان به د ویه زما ویلچیر نه و زه د ماشومانو په درو پایو په سایکل کې ګرځېدم دا ماته بل چا راکړی و بیا له هغه باد څخه بیا ویلچیر ماته میلاو شو بیا چې الحمدلله ما دا کار شروع کړي اوس مې د 4 پایو موټرسایکل اخیستی دی اوس ته څه یې چې زه له دا ځایه څرنګه سوی وه داسې یو ذهن کې د یو څه شته دا ایډیا خو نو زه وایم چې زما داسې بیماري ده چې هغه علاج ناممکن نه په دغه حال کې خو هم شاید تا ځان ته یو هدف ټاکلی هدف دا دی چې زه یم بس داسې زه د خپل کاروبار ښه لږ ترقي ورکړم او ځان هم چې وسع کړم نورو ته هم ګټه ورسوم دا زما نور خو نو داسې بیماري ده که چا تا سره خدای ناخواسته چا داسې خلک هم شته چې له تا سره به شاید په دې کار کې نوره مرسته کوي نو هغو ته خپل ټلیفوني نمبر ویلی شي نو زه خو دا وایم چې وروره زه خپله لګیا یم خپل کار خپله مخته وړم هغه انساني همدردۍ پر یاد یا که دوی چې څه کول غواړي نو هغه بیا د دوی خپل کار دی بهرحال ټلیفوني شمېره ورکړه شاید ستا پر همت باندې دوی څه تا سره وکړي 0322 81 92 736 دا زما موبایل نمبر صحیح دی مننه وخت راکول خدا حافظ